سلامونه وخت مو په خیر دی. نایجیریا پخوانی ولسمشر نن سهار کابل ته راغلی د چارو اداره به ټاکل شوي چې نوموړی به له ولسمشر غني سیاسي شخصیتونو او دغه راز د بهرنیو هیوادونو له استازو سره وګوري. د عوامي نېشنل ګوند ایالتي مشر ایمل ولی خان وایي افغانستان کې د روانې جګړې ملاتړ له افغانانو سره ښکاره دښمني ده. هغه د افغان جګړې په اړه د ملا فضل الرحمن وروستی دریځ غندلی دی. افغان ځواکونو له طالبانو څخه د 14 ولسوالیو مرکزونه بیرته نیولي دي. د کورنیو چارو وزارت ویاند ویلي چې افغان سرتیري نسبت طالبان ته د افغانستان په ټوله جغرافیه کې فعال حضور لري. په افغانستان کې د تور فنګس ناروغي 4 نورې پیښې ثبت شوې دي. د هیواد عامې روغتیا وزارت ویلي دي تر دې مهاله د کابل، بغلان او سمنګان په ولایتونو کې ټول د تور فنګس پیښې ثبت شوې دي. او د پښتون ژغورنې غورځنګ مخکښ غړي علي وزیر ویلي چې د باجوه او پوځ څخه بخښنه غوښتل هیڅ امکان نه لري. هغه باجوه ته په یوه لیک کې لیکلي چې وخت به ظالم او مظلوم ښکاره کړي او څرګند به شي چې بخښنه باید څوک وغواړي.